د سولې پیغام راډیو ډیرو درنو اوریدونکو او پر ټولنیزو رسنیو زموږ ګرانو څارونکو سلامونه مو د پکتیا ولایت د احمد خیل ولسوالۍ د شاوت له کلي څخه ومنئ. دوستانو ایوب زازیو ته پر لاره یو ځای به یو نیم سټاپ اخلو عبید صاحب که نه وقفه به اخلو د خیره سره د اختر دومه ورځ مو ډېره زیاته مبارک شه او دلته تاسې ګورئ چې بلها زیات کسان په دې لاره باندې ځي. ایوب سپینې شګې ته ځانونه رسوي. عبید صاحب سلام. سلامونه سجاده. ستړي مه شئ درنو لیدونکو، تاسو ستړي مه شئ. ټولو لیدونکو ته چې زموږ د پروګرام ګوري اوري هغوی ته سلامونه او د لوی اختر مبارکیانې ډېرې زیاتې مبارکۍ ورته وړاندې کوو. عبید صاحب دغه منظر دی لیدلی، دا وګوره لیدونکي کله ما ته په کمنټونو کې لیکي چې ته کسانو سره غږېږې وایي منظر نه ښکاره کوئ. منظر وګورئ دوستانو، ونې دي، د غرونو ښایست دی او دلته د هغې جومات به دې سیمې ته داسې ښکلا وربخلې ده چې موږ مجبور شو دلته یو سټاپ ووهو او دلته هم یوه وړه غوندې برنامه جوړه کړو. دلته فکر کوم آیسکریم خانه ده او هغه ځای کې نور مختلف دکانونه دي، مشران هم ناستي. دا هغه ځای وګوره، دا دومره ښکلی معلومیږي عبید صاحب چې بیخي ځان ته هغه پخوانیو کورونو کې پخوانیو جوړو شوو ځایونو کې ځان ته ښکلی. وعلیکم سلام، جوړ په خیر. نو تاسې ګورئ چې پر لاره باندې هم مختلف ځوانان ځي، مشران ځي، ماشومان ځي او دا خپرونه به د دوی لپاره هم ډېره په زړه پورې وي. حاجي صاحب السلام علیکم، اختر دې مبارک شه. لمونځونه، روژې، عبادتونه، قربانۍ دې قبولې شه. دلته ولاړو عبید صاحب ما یو څو خبرې به ورسره وکړو که نه. اختر څنګه تیریږي؟ اختر ښه په خوشحالۍ تېر شو، ښه په خوند تېر شو. نه دی تېر شوی، دویمه ورځ ده. دویمه ورځ ده خو موږ تېر شو نو موږ خو نه دی تېر. ایوب کې زه فکر کوم تر لسو ورځو پورې اختر دی، لا رسېدلي نه یو. دا خو د احمد خیلو سیمه ده که نه؟ شوات کلی. نوم دې څه دی؟ امیر محمد. امیر محمد. عجیب ورسره اضافه کړم، حج دې کړی که یا نه؟ حج مې نه کړی. بس دوستانو دعاګانې ورته کوئ چې په دې عمر کې د حج کې قسمت وشي که نه عبید صاحب. نو څنګه دی دغه سیمه کې به څومره کسان تللي وي ګورې چې روان وي ایوب ته؟ والا ډېر خلک روان دي. ته خپله نه یې تللی؟ نه زه نه یم معلوم. څومره لیار پوتې دو؟ یاره داسې یو ساعت لیار به پوتې وي. یو ساعت نو را پوتې دو. یوه مهمه خبره دا ده عبید صاحب چا نه چې پوښتنه کوي زه مخکې ایوب ته لوړ یم، هغه یو ساعت نه دی نه ووړی. پام دې ده؟ دا خبره صحیح ده. هر ځوان هر مشر یو ساعت یې دی. موږ به داسې قدم په قدم به سټاپونه کوو، په د ځایونو کې به ودرېږو. دا ډېره ښه ده. عمر دې څومره ده؟ عمر مې ده 80 کلو ده. 80. څنګه یې زړه دې ژوندی دی که داسې خوند نه شي اخیستی؟ ښه ده زړه مې. اخترونه څنګه دي؟ مخکې اخترونه ښه وکړه اوس؟ اخترونه والا بس په غسې کار ده. اخترونه اوس ښه دي. ډېر ښه صحیح دي اخترونه. قربانۍ اختر کې غوښې خوړای شي نه شي خوړای؟ هر څه ولې مو به داسې پوښتنه وکړو. غوښه والا دغه ده، غوښه خو نه شو خوړای. دا ده چې پریزونه به دي، زه لږ تکلیف لرم. بس الله ټوکه دیم پکې یو چاته چا نه چا پوښتنه کړې ورته چې څو کالو یې؟ وایي چې د 80. بیا 2 کاله به د منځ کې تېر شوي، بیا یې پوښتنه ترې کړې چې د څو کالو یې؟ وایي چې د 80 کالو یم. وایي چې مخکې د 2 کاله مخکې هم راته ویل، وایي چې د پښتون یوه خبره. دا خبره صحیح ده خو ته فکر صاحب څو کلو وم؟ یاره شاوخوا دغه 80 50 به وي. نه عبید صاحب ځوان معلومیږي. ډېر شو به یې. الله دې همداسې تازه لره حاجي صاحب. لاس دې راکړه، زه به د نور کسان هم وغږوم که اجازه وي. نو دوستانو تاسې ګورئ په ویډیو کې چې یو ښکلی منظر ده، یو ښایسته سیمه ده، بلها زیات ځوانان او دلته د خیره سره ستاره. ته چیرې ورک شو دا برنامه کې؟ پټان سره لکه چې مصروف شوې؟ پټان هم مصروف کړم، د موټارې جمپونې والا او غوښې مو خوړلې، وضعیت خراب شو. ښه، دا هم زموږ ملګری دی، پټان هم زموږ ملګری دی. دوستانو تاسې ورسره بلد یئ. پټان څنګه دی؟ ښکلی ځای دی که نه؟ بالکل خوښ دې شو؟ ډېر زیات. تر اوسه پورې خو لار کې انشاءالله رسېږو. مرکز ته ورسېږو بیا زیات. اصلا کې برنامه داسې خوند کې چې په لیار مختلف ساحې مختلفې منظرې پکې روښو. او بالکل همدا شی وي، ځکه چې مینهوال همدې ته خوشحالېږي چې دغه ځایونه ورته ښکاره کړو خلکو ته. همداسې ده. بس تاسې ملګري سره اوسېږئ، زه به دلته دغه ساحه کې نور کسان وغږوم. عابد صاحب دلته هم داسې ډېر ښکلي ځایونه دي او د غرونو ښکلا، ونو، مختلفو بوټو، باغونو لا غنم ریبل شوي نه دي دلته. داسې راځه د خیره سره. چا راته وویل چې دلته غنم شنه دي. بالکل احتیاط به هم کوو چې دا ځوانان ټول روان دي د خیره سره ایوب ته پر لاره دي. سلام دې ورسېږي موږ ته چې لږه لاره راکړي. سلامونه، جوړ په خیر. مننه.
دا ټول کوم ځای نه پکتیا موټر لاړو د خیره سره او د خوست ملګري دلته اجازه ده چې درشو راځئ دوستانو چې دغه ځای کې ودرېږو دغو مشرانو ځوانانو سره به اختر مبارکي هم وکړو اختر مبارک حاجي صاحب د تا د اختر مبارک وي اختر مبارک اختر مبارک اختر مبارک میلمانه یې تاسې که څنګه کوم ځای د غزې خو میلمانه د غیزې ولمنه وي اصلي ولمنه خو مونږ یو نه تاسو ولمنه چای وچکو مننه چای شته دا د عبید صاحب که چېرته دې زړه کېږي ډکې پیالې ایښې دي او نه چای خو دوی تیار ایښی خو مونږ په لاره یو چای به نه څښو ځکه را باندې ناوختېږي ښه تاسې ته ښه چای غواړم نوشي ځانې که دلته نور مشران هم ناستي اجازه ده مشرانو چې درشو جوړ په خیر اختر مبارک مه پورته کېږه حاجي صاحب مه پورته کېږه اختر دې مبارک اختر مبارک حاجي صاحب ارڅانځه تو به دغه ځای کې لږ سره وغږېږو د منظره باب کې روشي کوم ځای کې مخه کوي دا ځای کې به وغږېږو چې داسې ارڅه طلا خوشې خیره حاجي صاحب څه نومېږې حاجي صاحب ګل محمد حاجي څه یې ښه خو یې بیخي نوم یې خدای روغ ته چې دل یې راوتلی دا په دې معنا چې په صحت روغ یې بله 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 کوم ځای شاوات منطقه شاوات کلی ده که نه ولسوالي احمد خیل خو شاوات کلی کې به څومره کورونه وي شاوات کلی 1500 شپږ کوره به وي ډېر کورونه دي دا ډېر ستر کلی ده غوټه منطقه ده غوټه اکثریت لري دا نه د شاوات د کلي یو وړوکی غوندې بزرګوټی ده که نه ور بزرګوټ کا وې خو کور چا نه دا کړی دا ستر بازار ورته لګي خو کور څه نشته حاجي صاحب دلته د ماشومانو دپاره د ځوانانو د مکتبونه کلینیکونه څه شته بعد کې یو تیر رژیم کې یو کلینیک منظور و دا یې موریانه د دغه ولی و دا نوی هغه چې راغلو حکومت چې راغلو اوس کورونه په ټاپه ویلوړ دي ډېرې لرې ناور کې روسي دا هغه کوز ځای کې سبا کیایي بیا په د ګرمیو کې پورته منډې اخ کوي وایي نو خدای دې وکړي چې داسې لږو لږو زویو ته لږه پاملرنه وشي وپېرې او د خیره دا دی تو پیغام تو خبرې نشر شوې دا به مسؤل کسون ویني حتما به د خیر د ښېګڼې د پرمختګ دپاره کور کړي هغه څوک چې ولس دپاره خدمت وکړي دا بیا ډېر خدای ته نږدې خلک دي که ځان دپاره څوک خدمت کړي وپېرې دا بیا وریاکسه دی خدای نه بالکل بشکه سره دی د اخترونه سره دی نن سبا اخترونه بیخي ښه اخترونه وو بله ورځ مو ورکړی دا بېګا مو ور وکړو نن مو ور اختر ده وپېرې سبا به اختر وي سبا به اختر وي شپږو ورځ اختر ده اریوب کې په دا سیمه کې په احمد خیلو کې به ځئ چې تر لاسو ورځو پورې بله 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 ځکه کسان اوس هم روان دي هزار وطن پښتنه د نوې خوست یې خوست یو کوم قوم یې د مرکز یو مرکز کو ډېر خو صبر غلی وی تا ګر تاک دې شوی وي ډېر خو چې ډېر شو بیا خو زندګالي نه کېږي که نه په خدمات کې یم حاجي وپېرې نوم د څه شی ده نوم مې سجاد شاه ده سادات شاه زه به نمبر دیر کا میلا بلا چې په د سټو وړې زه به تو ته ښه راغلاس خوست کې زه ډېر ښه اشنایان لرم خوست په کومو ساحو تڼیو کې وپېرې په سمنخیلو کې په ګربزو کې وپېرې حاجي صاحب ډېره مننه لاس دې راکړه ډېرې خوږې خبرې دې راسره وکړې مشر یې مشران خو زموږ ژوندي تاریخونه دي د علم د پوهې خزانې دي تو ته خدای نه ښه ژوند غواړم ښه پوهه درته غواړم عمر زیات درته غواړم سره د مرګلیو ډېره مننه تاسو نه خوشحاله اوسئ عبید صاحب ډېرې ښې خبرې مو ورسره وشوې دوی به کښېني ارام به وکړي تاسې ګورئ چې په یو خاصه جذبه په مستۍ سره په مینه سره بس او اختر تېروي که نه مشره موږ ته اجازه ده بس زما هم کار به درته زما شماره ورکړي د خیر آباد اوسئ دوستانو دلته په احمد خیلو کې دغه د شوات سیمه ده شوات سیمه کې دغه لنډ کلیپ تاسې را سره ولیدو د لارې منظرونه مو ګورئ ښایستونه مو ګورئ ښکلاګانې هم وګورئ تاسې به ډېر پې تګ راتګ کړی وي که نه عابد صاحب او د دوی لپاره به ښه دوستانو تاسې را سره اوسېږئ د خیره سره اریوب ته پر لاره یو سندریز اریوب ته بس داسې کرار به ځو د لارې ښایستونه هم را سره ګورئ
ویډیو هم را سره ګورئ او خپرونه را سره تعقیب کړئ.